چې د مړی کله ښخ کړی شي نو بیا کله خاوره پرې واړولی شي نو په آخره کې بیا په دې قبر باندې اوبه نوستل اوبه شیندل دا مستحب طریقه ده. نو سوال زموږ هغه دا دی چې دا په هر زیارت کې دا اوبه سړی شیندلی شي او که نه دا صرف په اول پیري. دویمه مسله دا دی کله چې موږ قبر له ورشو نو چا پې ګلونه ایښودي څوک راغلی دا ګلونه اوس موږ څه وکړو دا به لرې کوو که نه پراته وي ځکه چې بل چا ایښودي. جواب اول دا مسله یاده کوي چې قبر باندې اوبه نوستل چې کله مړی ښخ کړی شي دا مستحب دي. علت پای کې څه دی علت یاد کړئ علت یو د جاهلانو سره علت دی وجه علت وجه چې دا خاوره او دا کاڼي چې پې تا کوم له پاسه ور واچول چې داسې شي دا جوخ شي ولګي د ځمکې سره کلک شي سیلۍ سره نه الوځي دا پکې علت او وجه ده. د بعضو سره پکې دا علت او وجه ده او عوام د ځان نه خبرې نه کوي خو چې ته چا نه به اورېدلي چې ګډې وډې مسلې بیانې وایي دا اوبه چې ته به د قبر باندې ور واړې نو دا دې مړي ته رسي او هغه له پیدا ورکوي او د هغه تنده ورسره ختمېږي. نو سوال دا دی چې تا ته چا ویلي دي چې دې ځای کې قبر کې دننه مړی تږی او بیا هغه د اوبو ورکولو طریقه دا دی چې بره به ته اوبه وشیندې چا دا ویلي دې سره دننه قبر یخي دا ټولې کمزوري خبرې دي. علت دې کې دا دی چې دا خاوره او کاڼي کلک شي مضبوط شي بس. او دا کار رسول صلی الله علیه وسلم کړی کله چې د هغه زوی ابراهیم وفات شو او هغه ښخ کړی شو په هغه باندې خاوره واچوله قبر له پاسه کاڼي ور واچول نو بیا پرې رسول صلی الله علیه وسلم اوبه شیندلې وي اوبه یې پرې نوستې وي دې لپاره چې دا قبر کلک شي. دی وایي چې هر پیر له به دا کار کوي ګوره هر پیر له لازم نه ده خبره ګوره دې علت ته ګوره علت وجه که ته لاړې او تا ولیدو چې یاره قبر ګډوډ شوی دی سیلۍ کې خاوره وړې ده یا کله کله قبر ناسي او تا ضرورت محسوس کو په بل پیر بیا اوبه نوستو ته به نو دې کې څه حرج نشته ځکه چې مسله د هغه علت سره تاویږي راتاویږي چې هغه مشکل شي ته دا کار کولی شي که هغه ته په دوه پیرو کې دې وکړو که هغه درېو کې که هغه څلورو کې خو چې ضرورت ورته نه وي بیا به یې نه کوي. بعض قسم کې تاسو لیدلي د قبر له چې ورشي دا کاڼي برابرول شروع کړي او دا یو طرف او بل طرف موږ ته دا مړی او د انسان اله قیمتي شي چې کله څه شي کله مړ شي. همدغه سړی په دې دنیا کې و د کرايي په کور کې کوټه کې اوسېدو هغه هم راسسېده چا یې تپوس نه کوو چا دا کوشش نه کوو چې دا کوټه چې د خاورو ده د دې د چت برابر شي چې د نه راسسي خو قبر باندې ولا سخت مینو کاڼي ولا کته به راکوو او زر کې اوبه ونولو نو دا صحیح طریقه نه ده چې ته کله قبر له ورشي د پلار یا د مور یا د خور رور ښځې خاوند او ته به کاڼي لازم برابر یې نه قبر وران شوی دی خبره دې محسوسه کړه چې دې ته ضرورت دی او کار ته او بیا ته کولی شي د دې نه بغیر نه. بله مسله هغه دا یاده کړه په قبرونو باندې بوټي موټي ایښوده دا مسله موږ څو ځایونو کې ذکر کړي چې دا بدعت او دا ځان یو شان کول دي د یهودو نصاراو سره که ستاسو خیال د انګریزان او د یهودو نصارا چې قبر له راشي لاس کې ورسره رسوي ګلونه ورسره یې که نه او هر یو راځي په قبر باندې ګلونه یږدي نو دا طریقه د دوی نه زده کړی شوې ده چې ته قبر له راځي ګلونه وپرېږدي. نو د ورور سوال صحیح دی چې موږ راشو چا پې ګلونه نوستي ته خو خبر نه د پلار د ورور د ماما کاکا قبر دی خو ډېر کسان راځي یو راغلی دی غریب په دې مسله پوه نه دی ګلونه یې پې ویشتي دي چې یاره ځه په دې ماته ثواب ملویږي او ده ته به عذاب کم شي نو نه په دې عذاب کمیږي دا مسله دا کار چې رسول وسلم کړو د هغه پورې خاص او نه دې باندې الله ثواب ورکوي بلکې په بدعت کې واقع شو نو ته به څه کوې چې دا دا دې ولیدو لرې کوې به ولې به یې لرې کوې ځکه چې دا کار ناروا دی ورسېدی بې ګټې